د اسلامي امارت مسؤلینو لوري د ځمکې لاندې او باندې اوبو مدیریت په موخه د هڅو په دوام د لوګر په برکې برک ولسوالۍ یحیی خیلو سیمه کې د تقی سربند 1 متره په اوږدوالي سره د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته او د یاد ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست په همکارۍ سره د $88,000 په ارزښت د کاري چارو له بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ورته مهال مسؤلین وایي د دغه سربند کارونه د 6 میاشتو په موده کې بشپړ شول چې له یوې خوا سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ترې خړوبېږي او له بل پلوه بیا د ځمکې لاندې او په سر اوبو مدیریت په برخه کې ګټوره ده او د سیمې اوسیدونکو باندې غږ وکړ چې ساتنه کې پر همکاري وکړي. لله الحمد دی خو غټه هزانتیا دا رامنځته شوه چې دا مخکې خامو په بوجیو باندې به دوی جوړاوه بیا به چې کله سیل راغی سیلابونه به راغله دا به یول بیا د دوی بیچارهګانو د ټول کال خواري بابس دوی به تر هغه بیا انتظار وشو د سیلابونه ختم شي نو وس الله الحمد پوغ جوړ شو د خپل تختې د ډېر اساس جوړ شوی د دروازې دی اوس بینې چې کله د دې ضرورت تختې کې کېږي د اوبو روانې دي چې کله ضرورت پر سبیر تختې جن پورته که بس مشکل حل له بلې خوا بیا د برکې برک ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت مسؤلینو څخه دغه سربند په جوړېدو د خوښي ښودلو سربیره وایي تر دې وړاندې کرنیز ځمکې په ډېر تکلیف سره خړوبولې چې له دې وروسته به ستونزې حل شي. دغه راز له مسؤلینو څخه د ورته نورو پروژو پلي کېدو غوښتونکي شول که برای ما پروژه تطبیق شده خیلی یک سهولت بزرگی برای ما آمد. تشکر میکنیم از نظام اسلامی که خدمت کردن برای ما خیلی خانهشان آباد خیر ببینن ما د خدمتشان هستیم شب و روز د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته د هیواد په کچه د اوبو مدیریت په موخه د مسؤلینو لوري په بې ساري توګه هڅې روانې دي.